د الله رسول فرمای ترغیب او ترهیب حدیث نقل کړی په آخره زمانہ کې به د حرام او کشنیان ډیر سي. آخره زمانہ کې د قیامت علامه ده د حرام او کشنیان به ډیر سي. ورسې هسپتالو کې پوښتنه وکړئ، هر ورځ بچی پیدا سو پاتې سو، بچی پیدا سو پاتې سو. دا د دې قصور د چا دی؟ پرون یو ځوان راغی، مشر ځوان محترم ځوان، ښه پر غټ پوست باندې ویل یې مولوي صاحب بله ورځ مې په اسپتال تللی مې یو کار مار ویشی به و، بیا هلته زنانې راغلې. زنانې چې راغلې بیا د دې ډېره معافیه ډلیوري کیس مې سولو، نو بچی پیدا سو، زوی چې پیدا سولو خامخا د اسپتال عمله دی وخوا او بله خواته کار و کتار کوي. قرار زنانې د مابین ځه ولاړې ورکې سولې، اکشنۍ ماشوم یې پر دا ځای پرېښو. ښه نو بیا اوس زه څه چم وکړم؟ بیا هېڅوک یوه خواته وګوره، بله خواته وګوره، کیمرو کې وګوره، اوس ما راوسته نن لسمو څویمه د کور ته شیدې مې ولره راوړې، د کشني چې کوم ضرورتونه دي هغه مې ګردور پوره کړو. ما ته لار راوښیه زه څه چم وکړم. دا په اسلام کې شته که نشته؟ اوله خبره واوره. د الله رسول فرمای ترغیب او ترهیب حدیث نقل کړی په آخره زمانہ کې به د حرام او کشنیان ډیر سي. آخره زمانہ کې د قیامت علامه ده د حرام او کشنیان به ډیر سي. ورسې هسپتالو کې پوښتنه وکړئ، هر ورځ بچی پیدا سو پاتې سو، بچی پیدا سو پاتې سو. دا د دې قصور د چا دی؟ د دې قصور د چا دی؟ دا کم چا چې بدکاری کوله د خپلو 5 منټو دپاره، دا کم چا چې بېلاري کوله کمې زنیانې د 5 منټو دپاره خپل نفس نن دې د یو روح د یو انسان ژوند د ټول عمر دپاره د رسوایۍ د شرمندګۍ د بېعزتۍ سره مخامخ کړي. ولې؟ او ته خو دا وایه چې هسپتال وزه ولاړم وایي څوک په ما خبر نه دی. او نو د قیامت پر ورځ خو اعلان کېږي پلانی د پلاني زوی یا پلانی د پلانی زوی. نو هلته خو جهان خو کله سره ګوري چې پلانی ستا زوی کله دغه و، پلانی ستا زوی کله دغه و. دا به اوس چم په کوو شته ول ښایسته ماشوم دی مولوي صاحب، زړه مې ژاړي زړه. اوس چم وکړم؟ دا مسلمانان، دا شیعګان نه، دا روافظ نه، دا د سلفیانو نه، دا د پرویزیانو نه، دا پښتانه، دا د امام صاحب ګروپ نه دی. دا امام صاحب چې ډېر ولاړ، دا دغه خلک دي. د دې ماشوم قصور سته؟ څه قصور دی؟ هغه علما فرمایي 5 کسان چې دي هغه ولد حرام دي، د حرامو د بدکارۍ څخه پیدا شوي دي. په هغو کې اولنی سړی قدار بن صالح، دا قد یې کوچنی و، تک سور و، شنې سترګې وې. دا د صالح علیه السلام غوښه چې پر دا پښو ووله، پښې یې ورپرې کړې. دا د حرامو د بدکارۍ څخه پیدا شوي. بیا د هغه څخه ما بعد سامری کافر چې موسی علیه السلام کوی تور ته ولاړی، دی راولاړ شو، خلک یې د سخوندر و عبادت ته ودرول، هغه د شرک دروازه چې خلاصه کړه. دا هم د بدکارۍ څخه پیدا و. د هغه څخه ما بعد نمرود راواخله چې ابراهیم علیه السلام یې اور ته اچولی و. تفسیرونه وایي چې هغه هم د چی شو؟ د حرامو څخه پیدا ولو. د هغه څخه ما بعد بیا دغه ولید بن مغیره، دا هم چی شو؟ دا هم د حرامو څخه پیدا ولو. فرعون، دا هم د حرامو څخه پیدا ولو. دا 5 کسان مشهوره کسان دي، دا د حرامو څخه پیدا دي. اوس خبره دا ده، دې سړي ما ته وویل مولوي صاحب زه څه وکړم؟ ما ته لاره راوښیه. ما خپله رایه ورکړه. رایه به ته اختلاف وکړي، ملایان بیا هم پروا نه لري، هېڅ بده خبره نه ده، هېڅ بده خبره نه ده. ما ورته ویلې چې له کوره احرام وتړې او په پښو روان سي حج لره، ټوله حج په پښو وکړې، واپس بیرته راسې، بیا په پښو باندې څو اجر دی؟ ول ډېر اجر دی، بیخي ډېر. مال چې دا رقم 50 واره ولاړ سي په لا اله الا الله به فکر زما د دغه ماشوم پالل، غټول، ساتل ثواب ورباندې زیات ده. اوس مې سره وایي چې ښه مولوي صاحب حج دونه لوی عبادت دی،
و منم دا موږ در ښوولې دي چې عبادت دی خو په حج باندې الله پاک نه آبادیږي په حج باندې بنده نه آبادیږي دا د خپل ذاتي عمل دی دلته دا ماشوم پالل غټول دا د یو انسان ژوند بچاول دی نو 15000 حجونه سړی وکړي ډېر ثواب لري که د یو انسان ژوند بچاوي ډېر ثواب پوه شواست حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو کشنۍ پیدا سو چې پیدا سو دا کشنۍ نامعلوم چې دا د چا دی بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دغه ماشوم یوې زنانې ته ورکوي ول دا واخله ساته یې پاله یې بس ورته ګوره که دغه کشنۍ لره زنانې راتلې چا پیار ورسره کوئ محبت ورسره کوئ مینه ورسره کوئ بیا پر ما غږ وکړه دغه کشنۍ چې زنانې ته ورکوي نو دغه 3 زنانې را شروع سولې یوه زنانه به راله هغې به په غوځي کې اخیستې وي مچه کوی به بله به راله بله به راله دغه زنانې چې به رالې قرار دې زنانې چې دا کوم بچی یې پالئ حضرت عمر فاروق لرې حال ورواستوئ حال چې ورواستوئ هغه رالی چې رالی 3 سره ښځې ودرولې چې ویې درولې ول دا به راشه یاست په تاسو کې دا بچی د چا دی نو بچی خو نو د حرامو پیدا وله خپل خو سړی نه غورځي د چا دی یوه ډېره هوښیاره زنانه وه ډېره هوښیاره وه هغه ورته ویلې امیر المؤمنین الله پاک پرده اچولې ده ته ولې پرده لرې کوې الله پاک پر دې زنانو پرده اچولې ده د یوې بیې ته ولې پرده لرې کوې مه کوه داسې مه کوه په دې خبره باندې رسوا کېږي دا زنانه دې زنانې ته مشکل رسیږي حضرت عمر فاروق ډېر حیران سو او بالکل صحیح خبره دې وکړله حق خبره دې وکړله او بیا راولاړ شو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دې کشنۍ ټوله خرچه په خپله ذمه واخیستله خرچه یې زه درکوم تاسو یې پالئ اوس اندازه ولګوئ عزیزانو چې یو څوک راولاړېږي یوه زنانه راولاړېږي دا زه هغه خبرې درته کوم زه په 100 کې 99% خبرې پټوم یوه درته کوم بیا داسې چې داسې بېوقوفه را باندې پېښ شي هغه بیا ما ته وایي مولوي صاحب داسې بې شرمه خو والله کې کوم قسم ده کې کوم زه د معاشري خبره درته کوم بې شرمه نه یم بې حیا نه یم خو دا در ښیم چې دلته څه روان دي دلته کمې لوبې روانې دي پوه شواست حضرت عمر فاروق اعلان وکړي چې دغه بچی به څه شي دا خرچه مرچه یې زه درکوم دا وپالئ نو دغه چې اوس بیا هغه خبره پکې راغله چې دا به زه په خپل اولاد کې ونیسمه پلار نه مې چې ولیکم نسب بدلول څنګه ما بس هېڅ هم نسم درته ویلی هېڅ هم نسم درته ویلی که چیرې دا نسب شان ته پرېږدې نو بچی خو د ګرد عمر دپاره ولاړې په دا کور کې چې غټ شو بیا خو رسوا دی خلک وایي دا داسې په هسپتال کې پیدا سو د دې انسان ټول ژوند په رسوایۍ کې تېرېږي او بل طرف ته که راولاړ سي ته د ځان ولیکې دا زما زوی دی نو هغه خو ستا نسب نه دی ستا خاندان نه دی نو خو بیا لویه خبره راله هغه لوی رب ته به ژاړو نو موږ خلکو ته وایو مه کوئ بده خبره ده ظلم دی دا ډېره لویه ناجایزه خبره ده وګوره تا یو واره خو دې مخ تور کوي بیا دې بدکاري وکړله او بیا راولاړ شي کشنۍ پیدا سو بیا دې وغورځوئ سړی پر کوم ولاړی زنانه پر کوم ولاړه او دلته چې شپېړ سلو دلته مسله دا ځای ته راوړه دا د چا ژوند بچاول الله فرمایي د ټول انسانیت بچاو دی یو انسان وژل د ټول انسانیت وژنګه ده الله پاک دې دا ماشوم صالح کړي الله پاک دې لوی کړي الله دې هدایت ورته وکړي الله پاک دې داسې کامیاب انسان جنې جوړ کړي هدایت یافته جن جوړ کړي چې جهان بیا له ده ګټې چې دې هغه اخلي او هر چا چې دا کار کړی دی الله دې هدایت ورته وکړي الله دې معاف کړي الله دې موږ ته توفیق نه راکړي الله دې هېڅ مسلمان ته توفیق نه ورکوي چې هغه دونه بېلاري او بدکاري وکړي او له هغه څخه مابعد دونه لویه ستړې ستوماني چې ده هغه پاتې سي الله دې ویل اورېدل قبول منظر وګرځوي الله دې پر دې تورو موږ ته مرګ راکړي چې موږ ورو دا ووایي لا اله الا الله محمد